الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. مصنف ابتدا د خپل کتاب کې بسم الله چې دا ذکر کړل. دا بسم الله د ذکر کولو خو ډېر وجې دي او مشهورې چې یو وجه خو دا ده چې دا یو سنت طریقه ده چې په ابتدا کې د هر کار کې بسم الله چې دا پکار شي د نیکۍ کاري د وجې د هغه حدیث نه چې کل امر ذی بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. هر د نیکۍ کار چې په غیر د بسم الله نه شروع شي نو هغه لنډې بوچې چې دی او دویمه وجه چې د هغه تبرک دی چې په ابتدا کې بسم الله د دې لپاره راوړه چې په دې کتاب کې برکت پیدا شي. لکه دې د الله نومونه ذکر دي او د الله په دې نومونو کې چې برکت شي دا شته. دریم چې موافقت د قرآن سره چلته ابتدا کې بسم الله ده. څلورم موافقت د خطوط د نبی علیه السلام او پنځم موافقت د کتب د سلف صالحینو سره چې د هغې طریقه هم دا ده چې په ابتدا کې بسم الله چې دا راوړي او دا پکاري. نو په دې وجه باندې بسم الله خو په ابتدا کې چې دا ذکر کړی شو. بیا په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې څه بعضې نحوي او صرفي تحقیق هغه دا دی. اول دا دی چې لفظ د با راغلی دی په ابتدا کې نو دا با د حروف جاره ونه ده. مدخول خپل کې عمل چې دی هغه د جر کوي نو د اسمي لفظ له چې دی جر ورکړی دی دا خو د عمل دی د با د حروف عامله ونه ده او په خپله دا لفظ د با دا مکسوره ده. اگر کو حرف واحده چې راشي هغه مفتوح پکاري لکه بیضاوي لیکلي خو دلته چې دا مکسور چې راغلی دی نو د دې د وجې نه چې دا موافقت مع الاثر دی د دې با کار چې دی هغه جر ورکول دي په دې کې په خپل هم چې جر راغی نو دا موافقت مع الاثر راغی د دې مؤثر دا خپل اثر ته موافقت چې هغه راغی. او دې موجه قاضي بیضاوي ویلي ده چې و باختصاصها الحرفیه چې دا مختص دی په حرفیت پورې دا با مختص ده په حرف پورې. د دې وجه حاصل هغه دا دی چې دا حرف دی او حروف چې دا مبني او اصل په بنا کې په بنا علی السکون دی نو چې حرکت ورکولی کېږي نو الساکن اذا حرک بالکسر او یا دا دی چې دا سکون قطع د حرکت دی نو بمنزلة العدم دی عدم الحرکت دی کنه او دا کسرم بمنزلة العدم دی ځکه دا په ډېرو شیانو کې نه راځي په فعل کې نه راځي په غیر منصرف کې چې دا نه راځي نو دا بمنزلة العدم چې دا دی نو ځکه دلته کسره چې دا راغلی. دویم لفظ د اسم دی په بسم کې نو دا اصل کې باسمن دی باسمن
دا اسم چې دا صيغه د مصدر چې دا ده اوس د کوم باب نه ده نو په دې کې چې اختلاف دی اصل یې څه دی او باب چې دا څه دی وزن یې څه دی نو دې کې اختلاف دی یو مذهب د بصری نه دی او بل مذهب د کوفی نه دی د بصری نو مذهب دا دی چې دا اسمن په اصل کې سیمون چې دا دی دا ناقص واوی دی او د باب د نصر ینصرون دی سما اسم سیمون فعل وزن دی نو واو حذف شوی دی په اخر کې او دا غي په عوض کې چې حمزه راغلی د وصلیه نو اسمن ته چې دا جوړ شوی دی او دا حمزه چې دا سماعی ده حمزه وصلیه سماعی ده اسمن او ابن او ابنمن دا حمزه چې دا سماعی دي لکه په بحث د زیارت حمزه الوصل کې دا خبر ذکر شوی ده رس راځي نو د باب د نصرین سرونه سما اسم سیمون په دې خبره باندې دلیل سره دلیل په دې باندې تصغیر او جمع تکسیر ده چې دا اصل کې سیمون ده ځکه د جمع تکسیر چې اسماءون راځي نه اصل کې اسماءون دي وایي چې واقع چې په طالب زائدنه په طرف کې بدلېږي په حمزه سره اسمان ته جوړ شوی او دیم تصغیر دی چې تصغیر د سمیون راځي دا اصل کې سمیون نه نو بدل شوی په یا باندې په قاعده د مرمیون او یا په یا چې مدغم شوی دا ما قبل زمو بدل شوی د په کته سمین ته جوړ شوی دی سمین او د تصغیر او د تکثیر نه ځکه پته لګیږي چې التصغیر او التکثیر تردان شی الاصله دا قاعده ده چې جمع تکثیر او تصغیر شیخ په اصل ته چې ادارت کوي نو پته ولګي چې دا په اصل کې سیمون دی ناقص واوی او د باب د نصر ینصرون کوفینو مذهب دار چې دا اسمن په اصل کې وسمن دی مثال واوی دی او د باب د ضربه یضربونه دی وسما یسمونه دی وسما یسمو نو بیا دا هو حذف شوی د خلاف القياس او دا غي په عوض کې چې حمزه راغلی د اسمن چې ذات جوړ شوی د کوفین د مذهب څخه په تکلفات بنا دی چې هغه وایي چې د اسماء اصل کې واسماءون او سمیون اصل کې چې وسیمون چې دی نو دا مذهب د کوفین چې دا کمزور دی راجح مذهب چې هغه د بصری نه چې دا په اصل کې سیمون دی نو باب کې اختلاف شو او په اصل کې چې اختلاف شو چې اصل څه دی او په وزن کې اختلاف دی د اسمن وزن بصرین وای چې افعون چې دی او کوفین وای چې د اسمن وزن چې دی اعلن دی کوفیان فا کلمه حذف وای او بصرین چې لام کلمه حذف چې دا وای او په معنی کې اختلاف دی بصرین وای چې معنی د دې چې دا هغه چې سما اسم سیمون په معنی د علامه سره چې راځي سما په معنی د اوچتوالي سره سما اسم سیمون او کوفین وای چې معنی د دې چې علامه ده وسما یسمو نو وجه التسمیه غزاد بصرین وای چې اسم ته اسم ځکوي چې اسم اوچتوالی ته وایي دا هم اوچت دی په آخرینو باندې چې فعل او حرف دی او کوفین وایي چې دا علامه ده او په معنا د علامې سره دی نو اسم ته اسم ځکه وایي چې دا هم علامه ده په خپله معنا باندې د په کوفیانو دلته مې اعتراض شوی دا شوی دی چې لکه په هر کلمه چې د علامه ده په خپله معنا باندې بیا خو فعل ته مې اسم ویل پکار دی نو هغې جواب کړی دی چې جامعیت او مانعیت په اسامیو کې شرط نه وي جامعیت او مانعیت اعتراض او انعکاس دا شرط نه په نومونه کې دا چې تردن للباب چې ادا کېږي یو شي دا نوم درې دغه وجه تسمیه ده دا شبل دا معنا بل ځای شته ده خو دغه نوم بوله چې ادا نه په نومونه کې چې جامعیت او مانعیت چې شرط نه وي دا خبره په صحیح ده صحیح ده خو دا نور خبره چې دا به صحیح نه ده نو راجح مذهب چې دا د بصری نه چې ده
درېمه خبره په دې بسم کې دا حمزه بیا حذف شوې ده باسم دې دا حمزه بیا حذف شوې ده نو دا خو حمزه وصلیه ده او د حمزه وصلیه قانون هغه دا دی چې تثبت فی الابتداء وتسقط فی الدرج فی التلفظ لا فی الكتابه ایدا خود سره چې حمزه وصلیه چې دا نو په ابتدا کې ثابت پاتې کیږي په درج کې غورځيږي خو په تلفظ کې نه په کتابت کې په درج کې غورځيږي او چې ما بعد متحرک شي خو په تلفظ کې نه په کتابت کې دلته خو د حمزه په کتابت کې چړلا ورځېدلې ده نو دا خو د قاعده خلاف کار شوی دی نو دا ولې شوی دی جواب هغه دی چې قاعده هم دقه ده چې حمزه وصلیات په درج کې غورځيږي په تلفظ کې نه په کتابت کې خو ما من قاعده الا وقد خص عنه البعض کما من عام الا وقد خص نو دا څنګه یو قاعده نه مگر دا غي نه چې استثناءات چې دی نو قاعده دا د خرجینه څلور زینه چې دا مستثنا دي چې پای کې حمزه وصلیه تلفظن او کتابتن دواړه چې دا ورلېږي یو پکې حمزه د بسم الله او دا کتابتن ولې ورلېږي د وجه د کثرت استعمال چې دا نه نه ورلېږي لکه اقرا بسم ربک البته چې دا لیکل ویل کېږي باندې خو لیکل کېږي دیم حمزه د الف لام چې بل حرف داخله کړه الرجل الرجل دا وصلی ده حمزه د ال دا وصلی ده او دریم حمزه د باب افتعال چې پای باندې حمزه د استفهام داخل شي لك افترى على الله كذبا ام على الله تفترون افترى على الله كذبا ان به جنة افترى وذكر باب افتعال له نو باب افتعال حمزه خو د ماضی مکسور راځي ته ولې مفتوح راغلی اصل کې دا سوال راځي نو داغه جوابدار دا حمزه د استفهام د باب حمزه حذف اصل کې افترى على الله كذبا ان به جنة افترى نو دا حمزه وصلیه د تورد حمزه د باب افتعال وصلیه لفظن هم او کتابتن هم سلورم حمزه د ابنن چې په مابین د عالمینو متناسلینو کې راش تما قبل لفار صفتی او ما بعد چې دا مضاف په من ذکر خکراش پنځه شرطونه زید ابن عمرو سفیان ابن عیینه نو دا حمزه چې دا حذف کیږي لفظن هم او کتابتن هم خو په دې وځه سوال دی چې کله دا حمزه د ابنن په مابین د عالمین او متناسلین کې چې راشي په مابین بمن د کرخه کې د ماقبل لپاره صفت ما بعد ته مضاف د حذف کیږي لفظن او کتابتن نو دا قاعده د من خوش په قول الله تعالی باندې چې عیسی ابن مریم هلته لیکل قرآن کې خدا لیکل دا یې جواب دار چې خطان لا یقاتان خط العروض وخط المصحف دو خطونه دي چې پای باندې نور خطونه نه قیاس کیږي یو خط قرآن او ول علم عروض دلته ځکه چې دا لیکل شي سلورم لفظ الله دی الله دا لفظ په اصل کې چې الہون دی الہون فعال وزن دی د مصدر صيغه ده د الہ یا الله په معنا د معبود او دارنګي مختلف اوزان پکې دي په معنا د متحیر الله معبود هم دی او هغه په ذات کې خلق متحیرم چې دی او دارنګي په معنا د تستر چې دی په معنا د پټوالي سره ذات الله تعالی چې دا پټ د مخلوقات نه هم دی نو په دې کې دا ابتدا کې چې دا کومه حمزه دا حذف کړش او دا یې په عوض کې الف لام راوړل نو الله شو نو یو لام په دې بل کې مضمون شنو الله چې ذات جوړ دا هو به ضمیر نه دا د نفسي کلمې نه الہ یا الله او الہ یا الله دا مختلف اوزان بچي دې ځای کې دا راځي دا وزنونه الله دا په معنی لغوي اصطلاح کې څه ویل کېږي نو اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال شرط عزیز کراځي چې والله علم على الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال
لفظ الله چې دا عالم دی بنا په قول اصح باندې د فرض غزا چې واجب الوجود دی. دا علی الاصح ته ځکه وایي چې په دې کې اختلاف دی چې لفظ الله دا نوم د مفهوم کلی دی او کنه عالم چې دا دی نو په دې کې عالم شخصي دی په عالم جنس دی. نو بعض منطقيان وایي چې دا عالم جنس دی. اعلان په معبود اطلاق کیږي نو کاغه برحق کو غیر برحق خو بیا لفظ الله مختص دی به فردین دا نوم دی د پاره دا مفهوم کلی چې منحصر په فردین دی شرع ذات الله تعالی چې معبود برحق دی. او دویم دا چې دا عالم شخص دی اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. عالم جنس دی ولی کو شی بیا خو به کلمه د توحید مفید د توحید نه چې لا اله الا الله نشته اله معبود مگر یو الله تعالی خلق ډیر چې جنس الها چې راوړ ٹھیک ده. نو دا نور منطقيان وایي چې دلته اله ټیک د مفهوم کلی لپاره وجه ده خو بیا منحصر په فردین چې راځي. نو شرعاً دا لا اله الا الله مفید د توحید لغتا چې دا مفید د توحید دا باندې خدا خبره کمزوري ده. دا عالم شخص د الله تعالی لپاره. بیا د لفظ الله چې دا الله د یو نوم دی چې دا موصوف دی د الله تعالی لپاره او دا باقی نمونه د الله تعالی چې دا صفات دي یعنی دا اسم عالمی د الله تعالی دی ولې وجه دا دی نو صفات دي. نو صفات دا موصوف چې دا وایي چې پای باندې چې دا جاری شي نو دا اسم غیر صفاتین دی دا الله نوم دی خو صفات چې دا نه دی. نو دا باقی صفات او پای باندې جاری زي محشری د سویلی لأن صفات الله تعالى لا بد لها من موصوف. ذکر الله صفات چې دا غیر پر لا بد دی یو موصوف پای باندې چې دا جاری شي نو دا اسم غیر صفاتین چې دا دی الله تعالی لپاره. او لفظ الله چې دا مجرور دی ځکه دا مضاف الیه د فارغ د اسمی د اسمی لفظ لپاره. الرحمن الرحیم دا دو صفاتونه د الله تعالی دي. الرحمن اصل کې الرحمن دی نو د يرمل دا قاعده چې د شمس قمری والا باندې لام بدل شي پر او را پر کې مضاف شي الفعلان الفاعل او ذم دي دا صفات مشبعه دي. صفات مشبعه چې دا فعل لازم نه جوړي او رحمه يرحمه متعدد نو د دې نه څنګه دا جوړ شي. نو دا غي جواب دا چې قاعده دا چې کله د یو فعل متعدد څخه صفت مشبعه جوړه نو دا به نقل کې فعل لازم ته نو رحمه نقل کړي شوی د رحمه تا نو دا غي نه رحمان الرحیم دا جوړ شي. او یاد لرئ چې د تنزيل وای منزله الفعل اللازم تنزيل المتعدي منزله الفعل اللازم نازل اول فعل متعدي په منزله د فعل لازم باندې چې دا نازل بشه منزله د فعل لازم ته بیا چې فعلان او فاعل چې الرحمن الرحیم صفت مشبعه چې دا جوړ شي. دا الرحمن د کې زیادت د حروف لري او الرحیم د حروف کم دي په نسبت الرحمن باندې نو زیادت د حروف دلالت کوي په زیادت د معنا باندې. نو رحمان کې دا معنا د رحمت چې هغه زیات را درحیم نه رحمان چې نو دا په دنیا او رحیم په آخرت یو فرق دی. د دنیا کې ګور عام دی ځکه چې کافر له عمر کې مؤمن له آخرت کې خاص دی صرف مؤمن او یاد لرئ چې الرحمن غړ نعمتونه او الرحیم واړه رحمتونه مراد بیا هم کې چې مبالغه شي غرام او یا رحمان چې دا چې په دنیا او آخرت دواړو کې رحمان دنیا او آخرت راځي او رحیم چې نه صرف په دنیا کې او صرف آخرت. نو دې کې ترقی د اعلی نشوي ادنا کله ترقی د ادنا نه اعلی ته کې دلته د اعلی نشوي دا ادنا الرحمن کې مبالغه زه تر دار رحیم نه یا تقدیم د الرحمن په دی وجه باندې شوی دی چې په الرحمن کې یو قول دام دی چې دا عالم دی د الله تعالی لپاره خالص صفت نه دی او الرحیم چې دا صفت دی عالم نه دی نه په یو قول عالم ورته په صفت باندې. نو دا الرحمن کې دوه قول دي یو دا چې دا صفت دی عالم نه دی
نو چې دا صفت شي نو بیا به دا لفظ الله لپاره صفت اول شي او رحیم بوله صفت ثانی شي. خو دویم دا دی چې الرحمن عالم د لپاره د ذات د الله تعالی عالم دی وصف شي دا نه دی. د رحمان اطلاق چې دا په بل چا باندې نه کېږي ولې نه کېږي ځکه دا د الله تعالی عالم دی. نو چې دا بیا عالم شي د الله تعالی لپاره نو بیا ولا صفت د لفظ الله نه صحیح کېږي ځکه الاعلام یوصف ولا یوصف به عالم چې دا موصوف واقع کېږي خو صفت چې دا نه واقع کېږي. نو بیا به دا الرحمن د لفظ الله نه چې دا به بدلي او دا الرحیم به بیا صفت لپاره د الرحمن نه د لفظ الله. ولی وجه دا ده چې دا الرحمن چې بدل شو د لفظ الله نه نو بنا په قاعده د نفي باندې بدل مقصود بالنسبت او مبدل منه نه یا په توسيع تمهید لپاره د ذکر د بدل نو په دا الرحیم صفت چې د لفظ الله دا به صفت چې غیر مقصود بالنسبت نور هم غیر مقصود نه ده غیر مقصود بالنسبت او چې دا الرحمن شنو دا به صفت چې د مقصود بالنسبت دا غوړه ده. بل دا په الرحیم صفت د لفظ الله ده دې بلاره په څنګه کې ذکر شوی. دریم دا دی چې کدا صفت د لفظ الله شنو تقدیم دا دغه براشي د بدل براشي په صفت باندې او تقدیم د بدل په صفت باندې شي دا نه کیږي بلکې توابع ذکر کړي نه اول په صفت کې دا ذکر کړي. نو دا درې وجه چې لپاره د دې چې لفظ الرحمن چې کله علم شي نو دا الرحیم په صفت د الرحمن نه د لفظ الله بل وجوه الثلاثه دې وجه سره. نو دلته اوس دوه ترکیب شي یو دا چې الرحمن الرحیم صفات د لفظ الله الرحمن کوم ضمیر صفت مشبہ شوی جمله صفت اول او الرحیم کوم ضمیر صفت مشبہ شوی جمله صفت ثانی او دویم دا چې لفظ الرحمن چې لفظ الله مبدل منه او الرحمن ته بدل موصوف او الرحیم صفت موصوف سره صفت نه بدل د لفظ الله نه مبدل منه سره د بدل نه مضاف له مضاف شي بسم جار سره د مجرور نه دا ظرف مستقر متعلق اقرأو پوری یا متعلق مصنف پوری چې مصنف یو شمنګ نو اقرأو والے اشرعو والے د جار مجرور تپا اصطلاح د نحو کې ظرف هم ویل کېږي مجازنا لکه څنګه چې ظرف متعلق واړي دائم واړي اگر کو ظرف حقیقتا نه زمان نه مکان او مجازن دې ظرف ویل کېږي لکه څنګه چې ظرف متعلق واړي جار مجرور هم چې متعلق څه دا واړي. وس دا ظرف چې په ځکه اسمه یو ظرف لاغواله چې متعلق راځي په لفظ کې چې راځي کې بیا ظرف مستقر دی چې راځي متعلق په لفظ کې چې راځي کنه نو دلته متعلق په لفظ کې نشته نه دا ظرف مستقر دی په اختلاف په دې چې متعلق بولو چې تمرا واسو کو پیل برو واسو نه بسرینه د کوچان اختلاف دی بسرینه چې متعلق بوله پیل او واسو ځکه دا متعلق چې دا متعلق عامل په متعلق کې او اصل په عمل کې چې راځي ٹھیک او کوپینا چې متعلق ولې اسم راو باسو نه خیر ځکه چې دا اصل کې خبر د مبتدای او اصل په خبر کې چې افراد د مفرد بل چې متعلق ولې موږ اسم راو باسو ثابتون دی ابتداون دی ابتدائی ثابتون بسم الله الرحمن الرحیم د شوی دی ٹھیک دا اختلاف د بسرینو د کوپینا چې دا په هر ځای کې چې دا جاری وي سوا د دو ځایونو یو چې کله جاری مجرور او ظرف سله د موصول واقع شي نو په اتفاق سره د سین او کوپینه چې متعلق ولا فعل راو باندې ځکه فعل نه مگر جمله او جمله بل شي متعلق ولا فعل راو باندې بیا چې کله جاری مجرور او ظرف دا دغه واقع صفت واقع شي د لپاره د معرفي نو بل اتفاق په متعلق د اسم راو باندې په یو ځای کې کوپین مرګره د بسرین سره په بل ځای کې د بسرین مرګره د کوپین سره چې کله صفت د معرفي واقع شي د اتفاق ولا متعلق اسم راو باندې ځکه چې وسره متعلق فعل راو باندې دا خو به جمله شي او جمله صفت د معرفي نه واقع شي ٹھیک ده دا اختلاف په هر جاری مجرور چې ظرف مستقر را پکې ویل شي ٹھیک ده چې دا اختلاف جاری ده خو سوار دی دو ځایونو نه نو د بسم الله الرحمن الرحیم متعلق ټیک ده مقدر ده خدا متعلق مولا مؤخر راځي کی ولی ذکر چې حصر او اختصاص شي دا راشي لکه تقدیم د ما حق او تاخير دا د عادت د حصر نه شي دا دی چې جاری مجرور مخکې له متعلق اگر واستوي نو هغه عامل دا معمول له عامل مخکې په معمول باندې و چې تدا خلاف القياس کار وته خلاف الاصل کار وته نو دا خلاف الاصل کار چې لا خالد نقطه نه نو نقطه په تقدیم د معمول کې په عامل باندې سره هغه حصر او اختصاص دی نو په دې وجه معنا هغه به دا چې خاص په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن عام مهربان دی او الرحیم خاص مهربان دی شروع کې دا کومه
دا با چې د سمانه لپاره د با په شلو مانو باندې راځي دلته یا د استعانت معنا ده او یا په دې با کې د مصاحبت معنا ده د محشری ویلي چې دا دیو معنا چې دا والا ده ځکه تبرک مقصد دی نه چې دا زمنګ دا کار چې دا کله زم مرګره چې الله تعالی د نوم سره او دا رحمان او رحیم د لفظ الله سره دا معنا چې دا به جوړه استعانت او دا معنا شو مصاحبت معنا او دا لفظ د اسمي چې دلته راغله په دې سوال واريږي یا غدا ده چې دلته خو شروع په کار د الله باندې او دا خو شروع په نوم د الله را نو خو غیر دا مسمانه اسم چې دا غیر د مسمانه نو دا اسم لفظ ذکر کول دلته چې دا صحیح نه وو ځکه شروع د الله په ذات په کار چې برکت راشي او دا خو په اسم راغلی دا او اسم چې دا غیر د مسمانه دا خو ځان له یو د مسله چې اسم غیر د مسمانه او اسم عین د خپل مسما سره اختلاف دی فلسفه وبد نو دلته چې جوابونه چې راغلي یو جواب دی چې دا لفظ د اسم دلته چې دا مقحم دی مقحم زائد چې دا ویل کېږي نو لکه دا مقحم لفظ ولې راوړل زائد لفظ دا د دې لپاره چې فرق راشي مابین د بعد اسم د بعد تبرک او د بعد قسم کې کو بالله ویل نو هغه بچا فهم کول چې دا لپاره قسم نه قسم معنا نه اسم لفظ راوړل دې لپاره چې دا توهم را نشي دا لپاره قسم نه او دیم جواب چې راغلی دی چې دلته چې دا لفظ د مضاف د حذف دی د اسم مسمى الله الرحمن الرحیم دی او دریم جواب چې راغلی دی چې دلته د اسم په معنی د تسمیه دی په تسمیه د الله تعالی باندې او د تسمیه او د اسم منځ کې فرق دی اسم لازمي د مسمى سره او تسمیه ویل کېږي التلفظ بالاسم تا تلفظ کول چې دا په اسم باندې اوس اسم غیر د مسمى او کو اسم چې دا عین د مسما سره نو دې بارے کې صحیح خبر راغله چې شراکت توحید راغله دا چې دا اسم چې کله کله د دینه مسما مرادي او کله کله د دینه د لفظ مراد او مسما چې دا مراد نه اوس کله چې دې چې قال الله كذا سمع الله كذا دلته مراد مسما دلته د اسم عین مسما او کله چې دې چې الله اسم عربي الرحمن اسم عربي او الرحیم اسم من اسماء الله یا دې مشانو نو دلته اسم مراد چې د الفاظ چې دی اسم دلته غیر مسمانه او کله چې دې چې الله قال كذا وسمع الله كذا قال الله كذا سمع الله كذا دلته مراد چې د مسمای او الرحمن اسم عربي الله اسم عربي دلته چې مراد چې د اسمي او الفاظ مراد چې دی او د مسما چې دا مراد نه او د شاکر توحید کې ویل چې څنګه نه چې اسم غیر لفظ نه دی ویل ما په لفظ الغیر من الاجمال په لفظ غیر کې اجمال دی ولې په نوري د المغایره خود سي اراده کې ستا مطلب د غیرو کې دی چې دا اسم مغایر دی نو دې معنی دار چې لفظ غیر د معنی نه مغایرت دی ٹھیک نه نو خود سي چې لفظ غیر د معنی دا خبره صحیح ده لفظ غیر معنی چې دا غیري کو دې مطلب دا چې الله تعالی ولا اسم له دا معنی چې دا ول چې الله تعالی وو دا چې دا نه وینو دی الله تعالی ځان لپاره دا نوم پیدا کړ او یا ځان یې مسما کو یا مخلوق مسما کو بدینونه باندې په هاذا من اعظم الضلال والالحاد في اسماء الله دا به کجروی دا د الله په نومونو کې او دا پریشه دا نه نو دا راش بسم الله الرحمن الرحیم وزد وزن بسنګ راځي خو بیا دلته نه مخکې بل خبره راغله چې محشین کله دا چې الرحمن الرحیم معنی لیکل دا چې رحمان او رحیم الله رحمت کوونکی دی نو رحمت څه معنا ده وای دا رحمت معنا چې دا هغه انعام کول چې دی انعام چې دا مراد دی وای وهیا ها هنا کنایه عن الانعام او وقال الامام الرازي امام رازي ویلي چې اذا وصف الله بامر کله چې الله صفات په دې امر سره وشي لم يصح وصفه چې هغه باندې دا وصف صحیح نه ده په ذهن نه يحمل على غايه ذلك المراد به غايه وملائمه وهذه قاعده في كل مقام كذا في الشرح خالد الازهري دې تعبیر ویل کېږي الله په اسماء او صفاتو کې چې د رحمان او رحیم خپلمانو منګنال ول تولي ذکر رحمان او رحیم دا د رحمت ندي او رحمت ته ویل کېږي قتل قلب توي نو ذکر القلم معنا په بار د ذات الله تعالی کې نه صحیح کېږي ځکه الله تعالی چې قلب نشره ولې قلب نو راغبه په تجزیه راځي او تجزیه شراله حدوث راځي او حدوث شراله نه خبره باطله ده
نو دا رحمت نه مراد چې انعام دی او دا صفات په من به اعتبار الغایه چې دا معنی دا معنی مجازي دی خدا خبره چې دا خطا وي دا خبره چې محشرین کړی دا چې هو مجاز عن انعامه على عباده دا مجاز دی انعام الله تعالی نه په خپل بندګانو باندې وجه دا چې الله رحمت هغه جدا دی د مخلوق د رحمت نه دا خو د مخلوق د رحمت معنی د شریقت القلب هر چې د الله تعالی رحمت دی هغه کما یې په بشانی شي دا دی چې آیت بچره کې کیسه چې دا نه بیان هغه په معنی کې معنی دی او نور د الله شان څنګه دی هغه چې دا به په غیر د تکییف او تمثيل او تشبیه نه مخلوق سره تشبیه نه ورکه نو دا بچی دی ٹھیک ده په صفاتو کې تعویل کول چې دا متأخرین مذهب ده سلف او عقیده دار چې په صفاتو کې تعویل چې دا صحیح نه ده چله دا رحمت ته رحمت ته خطر خلق ته چې دا دی کی نو بیا په کار دار چې الله ذات باندې منل شي القول في الصفات كالقول في ذات قاعده ده چې لکه دې معتزله ان تاسو چې الله ذات څنګه ده دې بخامه خوي چې کما یې په بشانی هغه دا خبره الله په صفاتو کې په کار ده کنه ابن تیمیه رحمه الله قاعده ویل چې القول في الصفات كالقول في الذات قول چې په صفاتو کې بشان د قول له الله تعالی په ذات کې وزن د دې وز بنا په مذهب د بسرینو د کوفینو باندې دار دی بسم الله بنا په مذهب د کوفینو وزن د بسم الله دا چې بعل عال فعلان الفاعل بعل العال فعلان الفاعل هغه چې بیا فاعل محذف کېږي او بنا په مذهب د بسرینو باندې بفعل عال فعلان الفاعل الذي وزن شي دا راځي بس څنګه